دا لوح محفوظ د څه نه جوړ دی؟ حقیقت څه دی؟ نه مولانا صاحب په دې کې و خبرو ته فکر کوئ. څو خبرو ته؟ و خبرو ته. اول نمبر خبره دا ده چې دا د شنو زبرجدو نه جوړ دی دا لوح. دا کومه تخته باندې چې دا هر څه لیکلی شوي دي که نه، نو دا تخته د شنو زبرجدو ده. دویمه خبره، امام طبری رحمه الله فرمایي چې دغه تخته چې ده لوح منقوش، دا یو تخته ده چې په دې نقش شوی دی حماه الله من الزیادة والنقصان، او دې ته محفوظ ځکه وایي چې الله تعالی ساتلی دی د چا نه؟ د زیادت او د نقصان نه. درېمه خبره، سعید ابن جبیر صاحب وایي دا د زبرجدو نه ده جوړه، هغه وایي د شنو زمرودو نه جوړه ده، شنه زمرود. او دې باندې چې کوم لیکل دي دا رنګ دا د سرو زرو دي. حافظ ابن کثیر صاحب وایي دا د سپینې ملغلرې نه جوړه ده. طولها ما بین السماء والارض وعرضها ما بین المشرق والمغرب. دومره اوږده ده لکه د ځمکې نه اسمانه پورې، دومره پلنه ده لکه مشرق نه مغربه پورې. او د دې دا دواړه طرفونه چې دي دا د ملغلرو د یاقوتو نه جوړ دي. او د دې چې کومه قایه ده هغه د سرو یاقوتو نه جوړه ده. عبدالله ابن عباس صاحب وایي د یاقوتو نه جوړ دی. او څوک چې متوسط مزل پې کوي نو 100 کاله مزل پې کېږي. د دې پورتنی طرف عرش پورې نښتی دی، او لاندې طرف یې د یو ملایکې په غیږ کې دی، هغې ته ماتریون وایي. ماتریون دا د ملایکې نوم دی. او الله تعالی هر ورځ دی لوح محفوظ ته 360 کرته ګوري. داسې کتاب د باری تعالی. شپږم نمبر، د انس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې دا لوح محفوظ فی جبهة اسرافیل، د اسرافیل علیہ السلام دا په تندي کې ده. یو دا دی چې شنو زمرودونه، دویم قول دا دی چې شنو زبرجدونه، دریم نمبر قول دا دی چې دا د یاقوتو نه جوړ دی. دویمه خبره، پلنواله اوږدواله څومره دی؟ نو دوه قوله دي پکې. یو قول دا دی چې اوږدواله د ځمکې نه تر اسمانه پورې، او پلنواله د مشرق نه مغربه پورې. دویم قول دا دی چې اوږدواله دومره دی چې د دې سر د عرش سره لګېدلی، او د دې دغه چې دی لاندې طرف دا لاندې په ځمکه کې د یو ملایکې په غیږ کې دی، هغې ته ماتریون وایي. او پلنوالی چې دی اوږدوالی دا پلنوالی 100 کاله مزل دی ورباندې. درېیمه خبره، چیرته دی اوس؟ نو 3 قوله دي پکې. یو قول دغه شو چې د ملایکې په غیږ کې دی. دویم قول دا دی چې علی یمین العرش دی. دریم قول دا دی علی جبهة اسرافیل. دا 3 خبرې شوې. څلورمه خبره، دا کله لیکلی شوی دی؟ نو الله تعالی چې دا عالم پیدا کو د دې نه 50,000 کاله مخکې لیکلی. وخت د لیکلو 50,000 کاله مخکې دا کتاب لیکلی. اوس صاحب د مشکات وی باب الایمان بالقدر. دلته د ایمان څه ضرورت وی دا تخصیص بعد التعمیم دی. کتاب الایمان روان دی کنه، نو دی پکې څه چلو که تخصیص بعد التعمیم وکولی لانها اهم منزلتن، ځکه دا په منزله د ایمان کې ټولو کې اهم دا دی. و دقیقتن، او په منزلې د ایمان کې باریک پروګرام هم دا دی. و مزلت الاقدام، او قدمونه د مسلمانانو چې پکې خویږي که نه، نو دا په دې تقدیر کې خویږي. او بله واوره، د تقدیر نه منکر کم وخت کې پیدا دی؟ فی آخر دور صحابه، د صحابه کرامو په څه کې؟ په آخري دور کې د تقدیر نه چې دی دا 5 خبرې شوې. اول مې درته اسماء وی، دویم مې معنا درته وکړه،
دریم می حقیقت درته ووی، څلورم می وقت درته ووی، او پنځم وجه د تخصیص د ایمان بالقدر. ښه، او په آخره کې یو نکته زده کړئ، یو قدر دی او بله قضا ده. یو قدر دی، قضا او قدر کې څه فرق دی؟ نو قدر اجمال دی او قضا تفصیل دی. هغه کتاب کې چې کوم لیکل شوی دی هغه تقدیر دی او قدر دی. دا اوس چې موږ او تاسو څه کوو نو دا قضا ده. اسانه تعبیر درته وکړم، دا قدر مرتبه د اجمال لري او قضا مرتبه د تفصیل لري. اجمال ته قدر وای، تفصیل ته قضا وای. نور هم که اسانه کوي نو قدر نقشې ته وای. انجینر چې نقشه واچي کنه نو د دې نقشې حیثیت د قدر دی، او بیا چې ور باندې دا نجاران او ګلکاران کار کوي کنه بنگله جوړي نو هغې ته څه وایي؟ قضا. پیږي؟ نو الله تعالی د دې عالم اجمال په دې کتاب کې څه کړی دی؟ ذکر کړی دی. او پوهېدل پې زما خو تاسو ته وي ځکه ګران دي چې هلته کتاب الله تعالی په خپل علم لیکلی او موږ یې حل کوو په خپل علم. کله کېږي؟ دیو جن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای زه مسئلې د تقدیر ووژلم. عوام اعتراض کوي کنه چې الله تعالی زه لیکلی یم ګنهګار، نو بیا سزا ولې راکوي؟ نو دا به څوک پوهیږي؟ هغه په دې خبرو کله پوهېږي؟ عام خلک چې ورته چې وکاکا تقدیر اول الله نه دی لیکلی، اول تا غلا کړې به یې لیکلی کړې. ته چې غلا وکړې او قتل وکړې او حوزې والا در پسې پرچه ولیکي نو حوزې والا جرم کړی، او یو سړی وایي چې دې حوزې والا ما پسې غلا ولیکله نو خو ما به خامخا کوله نو ولې سزا راکوي؟ نو هغه به ورته وایي چې والکه خو اول دې غلا کړې بیا هم در پسې لیکلی که نه. خو زمونږ علم کې دا دی چې شی موجود شي نو موږ یې لیکو، او د الله علم خو قدیم دی، هغه کې خو استقبال نشته، مخکې د وجود نه الله تعالی ته معلومه وه چې دا موجود دی. نو په خپل علم کتاب لیکلی. دا موږ او تاسو چې کوم اعمال کوو دا د تقدیر په وجه نه کوو، تقدیر د دې په وجه دی چې زمونږ او ستاسو اعمال شته. زمونږ او ستاسو موږ که الله تعالی په تقدیر باندې خلق نیولی نو بیا به انبیا نه رالیږلی، بیا به علما نه رالیږلی، بیا به شریعت نه خلکو ته نه بیانو، بیا به د خلکو اصلاح دپاره اسباب نه و. خو ته تقدیر مسله جدا ده، زمونږ مسله څه ده؟ جدا ده. موږ په دې مامور نه یو چې تقدیر باندې عمل وکړو، موږ په دې مامور یو چې موږ به په شریعت عمل کوو، بس په اسلام به عمل کوو، د انبیاو د علماو د نیکانو خبرې به منو. زمونږ د دې سره کار دی، هغه زمونږ کار نه دی. نو پردي کار کې به کار. مولوي صاحب یو نکته به درته ووایم، $500 باندې خرڅېږي. دا مولوي صاحب چې دی دا په دې جنایي کې کار کوي، په دې حوزه کې. د دې ټولو جنایي او د دې ټولو محکمو خلاصه یوه خبره ده. دا خلک ولې مابس کې پراته دي؟ دا پردي کار کې کار لرلی. جنایت څه ته وایي؟ پردي کار کې کار لرل. عابده ستا چې کم کار دی دې کې ته کار ساته، هېڅ خبره نشته. دنیا کې مزې کوه او قبر کې او حشر کې، خو چې کله تا خپل کار پرېښو پردي کار کې کار لرې، پوهېږې؟ اگر که په نیت د اصلاح ولې نه وي ته مجرم یې. دې ځای نه لاړ شي امیر د حوزې شته نه چې نشته دې خلکو ټول کارونه خراب دي، زه خاصې مزګار یم او په چوکۍ کښېنې او خلکو ته دستخط یې کوې، نو غلط کار شه که نه شو؟ اگر که ته د خلکو اصلاح کوې خو پردی کار کې کار ولې لرې؟ عابده مسلمان یې که نه؟ عابد مسلمان دی چې مسلمان دی او د اسلام کار کوي، دی به دوزخ ته ځي؟ دی به کله دوزخ ته ځي چې د کافر کار وکړي؟ دی طالب دی تر څو پورې چې د طالبۍ کار کوي هېڅ نشته. دی به کله مابس ته ځي چې د فاسقانو او د ګمراه پردی کار وکړي؟ هر څوک چې خپل کار کوي هېڅ نشته. دا جرم په دې دی چې پردی کار څه کوي. زمونږ کار دا دی چې موږ د خدای پاک بندګان یو، او الله تعالی چې څه راته وایي بس په هغې به عمل کوو، او کم شي نه چې منې کړي وو بس هغې نه به ځان منې کوو. تقدیر زمونږ کار نه دی، هغه د الله تعالی کار دی. بس ته به صرف ایمان ساتي چې الله تعالی علم کامل دی، او د اظهار د علم دپاره یو کتاب لیکلی چې په دې عالم کې څه کېږي وروسته الله تعالی ته مخکې نه معلوم ولته لیکلی. بس